او الله دې مونږ او تاسو ټول نیکان کی. نو د نیکانو په جامه کې غلم مروته ځان ته بلوي پیر او نیک سړی وي مېز کې بغلی. یو سړی سره مونږ روټۍ خوړه، نو روټۍ ته چې کېناستو نو ټول لاسونه وینځل. مونږ استاد تاسو لاسونه ویل زبې چې دینو دریامو کې وینځم. دا د دې روس سره خواته یو دریاب، یا خدایا دریاب کې وسنګ لاسونه وینځي. ویلې بس دا کمال الله مونږ لرا کړ. مونږ ټیک ځان باندې سپین صادره چول. یقینا نو مغه سي هم شو چې ترسوی روټۍ راوړه د لاسونو نو بروانه ساس کی تیتوی دو. مونږ یې جیبنه دا سړی خو د کرامت او خاوند ښکارا خبره ده. بیا چې کله روټۍ خوړه نو زمونږ ته خیال شو چې دې سکای. نو مونږ ورته لاسونه وینځو زوی بیا دریاب کې وینځم. مونږ وې ټیک ده. نو هغه چې دوباره لاسونه انزل نو زمونږ یو ملګری ولیدم. بیا وروسته ما ولیدم. نو هغه غریب دا شیطان داسې دوکه کړو چې دا د ډریپ دا ګوتای نه ده د وبونه ډکه کړو او د ترخ کې منډلې و او دا هغه غنره په دې لستونی تر اوسته. نو چې هغه له به داسې زور ورکو نه دینه به وبروان شي. نو لاسونه باندې چولې. مې دا خو زبردست کرامت ده. نو دا ولی دا مونږ او تاسو سادهګان مسلمانانې په دوکه کړه په دې چل ول. ما په خپل یو دا ارته ځکه ویم چې دوکه نشي او دا غي دا مقصد زمانه دی چې نیکان خلک اړشتي نه نیکان شتي. خدا پاک لار او پاک خلک دي. نو ډیر خلک د دوکې د پارم دا کار کوي. ما یو سړی لیدل او استاد دی پیر سباق کیو مسافرو کې دې تاسو به لیدل وی شوګر د موما ورشه کور نه بوتل د وبون راک. نو کور نه بوتل لاړک هغه سړی او هغه باندې چوف کړه. وی زه اوس کنه خوږی شوې. هغه د کور نه کوی نه راډک کړه. د ته لګي وبر اواغسته په سر کې واچولې او دمه په واچ واپس پکې وبو واچولې. وی چې اوس کا چې وېس کله خوږی الکه جیبک زبردست دم ده د دنیا روپۍ هغه سړی نه واغست. نما ورتوی بل چالم دم کنو بل سړی راغی غلم دم کړي. نو هغه ما ولیدو. نو هغه داسې چل کړو چې په جیب کې شکرینه چولیو. جیب کې شکرین تیز شکرین چې کوم. نو د داسې چالو کو چې د لاس به په جبه باندې لون کا. هغه به ترسو بر وړي نو د شکرین کې به وردن نکو. شکرین خوري تیز ده. نو هغه به د لاسونو دی ګوتې پسې وچ شو. نو ما دا دانی ولیدې. نو به چې واپس د دې بوتل نه دا وبر اچولې. نو د دې سر کې چې کمی وبې دې سر به دا لاسو لگاو. نو خو سمې خوږی وي. نو هغه ټولې وبه شکرین شو. نو چې هغه به دې بوتل کې واچولې نو ټولې به خوږی شو. ما وی دی جیب کې د سدي استاد جی دغه خو شکرین ده. نو دا ولی دا پاکان خلق دی او په دې پاکانو لار کې دا سيزونه راوتی. نو سړی به ویخ کینی. نو د آیات ساتي د مرشد او د پیر مقصد دی چې تا الله پاک ته ورسای. تا د الله پیغمبر ته ورسای او چې د پیر صاحب نه فتوانو باسي او بیا غخ کوله یا د کور کې لګولي ترخپو پوري او کوټې ته دن کېږي اول هغه کوله. نو ته الله تعالی سیدا تسکه. نو قمقل مریدم اکثر ورته پیر صاحب داسې نه ویلي. پیران خو پاک خلق دي. خدا دې مرید خپل قمقل توبې ګره. قمقل مرید چې چاته ملو شوم کار خراب نه. او یو پیر صاحب سره قمقل مریدو. نو چې جمعات کې سپلای وسته نو مرید ورغه. نو دا پیر صاحب سپلای راواغسته. مرید ورته وای پیر صاحب ودرېګا. دا تا سپلای ولې راواغسته؟ وی صاحب زما سپلای دی راوامي غسته. وی ته خو ما شرمه. خلک به وای دا څنګه مرید دی؟ پیر صاحب په خپل چپلې رالی. هغه خیال د خبره نه ده. بس پور غټه کړو پیر صاحب له لاس مات کو. ای ظالم په چپلو دی راله لاس مات کا. وی د وجلو قابل وی. دا پیر داسي هته ما شرمه. هغه یقینا قمقل مرید باندې وړي.
نو دا اکثر دی مریدانو کې مغلطی پیر صاحب خسړی خدا قمقل ته فتوانو باسي او اوس خو نن سبا زمانہ کې موبایل دي د پیر صاحب نه فټو باسي هغه چې موبایل کې راوالي اول خپل کی قربان پیر صاحب دا تاسو کې دا الله نبی فتوان منع کړی دی او دې ته حرام ویلي دي تاسو کار مکوا نو زه د دې سیستول شریعت خلاف دی ګوره دا یاد ساته زما په خپل الحمدلله پیر شته خو زه فتوان نه وباسم زه فتوان خپلوم نه زما د عقیده ده چې زما مرشد به ما خپل رب ته رسي او خپل نبی ته به مې رسي او فتوان خو د اسلام او د دین خلاف دي نو ځکه دا هغه وصیتونه نو دا د شیطان د دوکه کېدلو لارې دي نو څه پکې نو هغه پکې داو دویم نمبر خبره مونږ او تاسو ته دی حدیث کې دا ده چې دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حضور ته وینا مونږ لیکل مکوا مونږ سره د الله کتاب دی او دا کافی دی دا عمر صاحب رکاوټ ولې پیدا کو دا د حضور خبره ولې ونه منله نو د دې درې وجوهات دي اگر کدا مسله سنگینه ده د ډیرو خلکو دماغ ته نزي او شیعاګان دې مسلې ته ډیر زور ورکړ ودا نبی صلی الله علیه وسلم خلافت لیک حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تا وی عمر صاحب ته پته ولګیدا نو عمر صاحب د الله د نبی خبرونه منله نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلیفہ دا د شیعاګانو دلیل له نو عمر صاحب العیاذ بالله د الله د نبی مخالف دی نو د دې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره نه لګي عمر صاحب خړل وی شخصیتو نو عمر صاحب دا رکاوټ ولې واچو داغه اسانه وجه درې دي یو وجه دا ده چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زبردست عالم او حضور فرمایلی دی حدیث کې زمانه رستو نبی نشته او که نبی وې نو عمر باو او کتا اوس یادی حضور چې خوب لیدلو وی ما ته په خوب کې پي را کړلې شوې او ما اوس کلی او باقی می عمر ته ورکړ صحابه ته تاسو کې ته څه تعویل کوي ما د علم تعویل دیو مخکې حدیثو کې ته نو زبردست عالم نو دته پتا وا ک نبی رسول سلام دالیکل اوکی نو رست منافقین بد دینه فایده والی د ځان نه خبره با د دې خطونو سره یوځای کی او وی بچی دا نبی علیہ السلام لیکلی دي نو یو زبردست فتنه او انتشار به جوړ شي ځکه دا خو خاص لیکلو نو د دې یری د وجنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایل دا الله نبی من سره د الله کتاب دی او دا کافی دی نور لیکل مکوا ولې د حضور وفات کېدل خو یو لوی صدمه وا صحابه په خپل ځانونو کې مشغول د الله د نبی فراق معمولی خبره نه وا نو دې موقع نه منافقانو فایده غستا عمر صاحب خله شخصیتو په موقع باندې موقع پیجندل دویم نمبر جواب علما دا کوي چې عمر فاروق صاحب په دې خط کې رکاوټ زکه جوړ کو چې عمر صاحب ته پته و چې د الله نبی تکلیف سیوا ده نبی رسول الله یو حدیث کې ویلي دي زما امتیانو وای چې پتا سو تبراشي نو تاسو تبا د یو سړی تبا ملاويږي او کپه ما تبراشي نو ما باندې بد دوه کسانو تبراشي اره زما تکلیف تاسو په نسبت ډبل له او یو حدیث کې حضور فرمایي من د انبیاء کرامو ټوله یو من ته الله پاک چې مصیبت راولي نو هغه ډبل وی او سیواوي نو ښکارا خبره ده چې چون کې دا بیماری ده د حضور د وفات وا او حضور باندې تکلیف سیوا چې عمر صاحب تخفت وا چې دا تکلیف خو ډبل له او لیکل خو سره نورم تکلیف ای پن را لو کاغذ را لو هغه لیکل کا او پاغه سوچ کا نو عمر صاحب ته خدا الله نبی ډیر ګرانو ورته قربان تاسو بیماران یې تکلیف درته ده من سره د الله کتاب شته نو من ته نور لیکل مکوا د تکلیف د خاطر ویلو
محبت ته خاطر ویلو مونږ او تاسو چې چا سر یا زمونږ او تاسو پلار یا مشر سره تکلیف کی او هغه درته ویراوله چې الکه فلانه ته وې سیب تاسو بیمارانی بس دماو کوي خیر دی وبشي وایو کنه وای نو دقرنګ عمر سیب پیدا چې د الله نبی خوریر تکلیف کړي اوس ک نورم تکلیف کې کو په لیکلو باندې نو تکلیف به سیوا شي. دریم نمبر خبر ادا ده چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا قید و جهان سره ډېر ګرځیدل دی د نبی رسول الله عادات او اخلاق ارس ورته معلومو نو کم امر بچ نبی رسول الله جدی کو وجوبی چې دا کار وکي نو عمر صاحب ته پته لګیدله چې دا کار د حضور خامخات دی باندې عمل کول غواړي او چې کم کار به د مشورې نو عمر صاحب ته پته لګیده نو عمر صاحب ته پته ولګیدله چې دا حضور فرمایي د لیکلو اسباب راوړی نو عمر صاحب ته پته وا چې دا موږ سره مشوره کوي د جدي امر نه دی نو حضور ته عمر صاحب ته د نبی اسلام عادت معلومو نو ذکر رکاوټه واچو چې په دې حضور نه خفه کیږي لکه ان شاء الله را بشي د حدیبی په موقع باندې چې کله مشرکانو سره صلح کېده نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لیکل کول چې دا خط د الله د پیغمبر د طرف نه دی نو مشرکان ورته وی چې نه دته چې موږ د الله پیغمبر وینو ولی موږ مخالفت کوو دا رسول الله لفظ ته کټ کا حضور ورته فرمایل علی صاحب کټ کا هغه ورته قسم په خدای کې کټ کم نو هغه د حضور مخالفت نه کو خو علی صاحب ته د نبی رسول الله عادت مبارک معلومو نو هغه محبت په غالبو چې قسم دې کدی وران ک نبی علیہ السلام په خپل وران ک نو دا مخالفتونه چې دا د نبی علیہ السلام عادت مبارک ورته معلومو او دی د محبت او د مینې تقاضا دی مقام کې یو دریم نمبر مسله ده اگر که وګدم ده هغه دا چې شیعاګان وای وی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د خلافت مستحق او عمر صاحب رکاوټ واچو نه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا د خلافت مستحق دے او حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا د خلافت مستحق نو اول خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق دے او پاغه باندې علما ډیر دلایل وای یو دلیل دا دے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی د مسلم شریف روایت تے وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله بیمار شو نو حضور راته فرمایل عائشہ ما ته ابوبکر صدیق رو غاړه چې ستا پلار دے اورور دې مرو غاړه چې زو ورته لیکلو کم چې زمانه رستو به ته خلیفہ ولی زه دې خبرې نه یریږم چې زه وفات شم نو هر سړی به دا تمنا کوي چې زه به خلیفہ او زه به خلیفہ او زه اولایم خو بیا حضور راتوی زه आवाज کاوه ورته ما دا جګړه با الله پاک او مؤمنان ختمي کی او بکر صدیق به خلیفہ کی زدا انتظام با الله وکي نو ګوره که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خلافت قابل نه وي نو نبی صلی الله علیه وسلم دا سی ولې وي. دیم نمبر حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمای وی ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہما دا به د جنت د بوډاګانو د مشرانو سرداران وی که اولین جنتیان یو که آخرین وی ما سوا د پیغمبرانو او د انبیاء کرامونه. علی سیبوی دا ما ته حضور ویلی دی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته ویلی دی چې ابوبکر صدیق صاحب او عمر صاحب دا به د جنت د مشرانو سرداران وی چې اولین جنتیان دی آخرین ما سوا د انبیاء کرامو د مرسلینونه. او اے علی او بکر صدیق او عمر سے ابتدا مو آیا اگوی تا مو آیا خطا تمیوی پتہ لگے در چھ مرتبہ دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا مخکدہ بل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی
وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره. یو قوم د پاره دا مناسب ندی چې پاغوی کې حضرت ابوبکر صدیق سے موجودی او بل څوک پکې امامت وکي. د دې حدیث نم دا معلومیږي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا خلیفہ. بل حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے وی واخذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترالا د یو مسلې ته پوسټه پاره حضور ورته وی زه واپس لاړش او بیا راش. نو زنانه ورته وی قربان چې زه لاړشم او واپس راشم او تاسو نه یې معنا تاسو وفات یې نو بیا بس کومه. نو حضور ورته فرمایل که واپس رالی او زنوما نو بیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته ورشي. نو د دینم پته لګي چې حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا خلیفہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائے وای موږ د نبی صلی الله علیه وسلم زمانہ کې چې اوسېدو حضور ژوند دیو نو موږ به د صحابه په منځ کې بعض صحابه ته د فضیلت نظر کاو. نو من پہل نظر د عظمت چکاو نو حضرت ابوبکر صدیق تا او بیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تا او بیا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تا او باقی صحابہ اغوی تا من پا یو نظر بانی کتو. نو دا دین دا معلومیگی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نرستو خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق دے. حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار شو او بیماری سیوا شوا. نو حضور فرمایلا صحابہ ولار شي او بکر صدیق صاحب ته وایي چې خلکو ته جمع ورکی. نو عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل قربان زما پلار یو سړی دی نرم دله هغه به جاړي او خفه وي نو چې هغه ستا په مصلی ودرېږي نو دا به چاته ودرېږي چې دا د الله د نبی مساله ده. نو حضور بیا وی چې امر وکي ابوبکر صدیق ته چې خلکو ته جمع ورکی. نو عائشہ صدیقہ رضی الله عنها ورته بیا وی قربان زما پلار نرم دل دی چې ته په مصلی نه استا په مصلی به څنګه ودرېږي ټینګ بنشي ورته. بیا ورته حضور فرمایل زلاله شه او ابوبکر صدیق صاحب ته امر وکړه چې خلکو ته جمع ورکی تاسو خدا سي لکه د یوسف علی السلام هغه ملګری نوی بیا استاد اعلان او بکر صدیق صاحب ته وی چې حضور وی جمع ورکا. نو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ السلام په ژوند کې امام شو. نو د دینم دا معلومیږي چې حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا پہلا خلیفہ دے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ وی اورس او بیا فرمایله چې یقینا الله پاک یو بنده غوړه کړی دی په مابین د دنیا کې یو بنده ته اختیار ورکا په منځ د دنیا کې او په منځ د هغه ثوابونو کې چې د الله سره دي. نو د غوړه کا هغه سیس چې د الله سره دي. معنا د یو بنده ته الله وی چې ستا خوخه دنیا دی خوخه د کزما اجرونه او ثوابونه وی دا هغه خوخ ک چې کم د الله پاک سره دي ثوابونه. نو حضرت ابوبکر صدیق صاحب او جاړل حضور ورته فرمایله ابوبکر مجاړه یقینا تما ما باندې د ټولو خلکو د ډیر احسان کوونکې په خپل صحبت کې ما سره د صحبت کړه دے او ما سره د مال په ما د مال خرج کړه او کزو یو دوست نیون کې او ما سوا د الله نه. نو حضور فرمایل ما ابوبکر صدیق صاحب چې د هغه دوست نیولې لیکن زما د ابوبکر صدیق سره اسلامی رورولي او دوستانه ده. او بیا حضور فرمایله باقی به پاتې نشي په جمعات کې او دروازه منګر هغه بندول شي منګر د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دروازه اب نه بندي. نو علما وای د دینم دا معلومیږي چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا اول خلیفہ ہے. په خپل
حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو سړی تپوس وکړ. دا درته ذکر یم چې زمونږ استاسو علاقو کې شیعاګان هم دي. وی ګوره نبی علیہ السلام ورته خط لیکه عمر سے بند ک. یو سړی د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تپوس وکړ اے امیر المؤمنین تا نه یو تپوس کوم وی ولی دا سو جوا چې مهاجرین او انصارو حضرت ابوبکر صدیق سے مخ کې کا او ته داغه نه په منقبت کې لوي وي په اسلام کې ته مخ کې وي او ستا کارنامې ډېرې وي. نو علی صاحب ورته فرمایله که یقینا ته د قریشو نه نو زه پتا ګمان کوم چې د عائزه قبیله نه ویاو ورته وی قسم ده که مؤمن ته الله پاک پناه نه ورکړي نو ما ته وجلی. دومره خطرناک خبره دی وکړه ما وجلی او کزه الله پاک باقی پات کړم او ما ته حکومت ملاو شو نو زما د طرف نه بتا ته ډیر تکلیف ورسیږي. خطرناک خبره دی کړي هلاکت ته تعالی را او بکر صدیق صاحب چې ما نه مخ کې دی نو په سلورو خصلتونو ما نه مخ کې دی. یو دا دی چې حضور امامت ته مخ کې کړو، دویم پهله هجرت کړو او دریم نمبر غار ثور کې حضور سره شپه کړې و او سلورم نمبر الله د په وجبان اسلام خور کړو او الله پاک د ټولو خلکو بدی بیان کړی دا. خدا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صفت اللہ بیان کړی دی. دا سدیزه کې 50 احادیث د ذکر کړی. خلاصه دا چې حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ په اتفاق د امت خلیفہ دا پہله خلیفہ دی. دویم نمبر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، دریم نمبر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ او سلورم نمبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. دا په نمبر وار سلسله وار دا خلفاء دی په دې کې د اچا شک نشته. نو لہذا شیعاګان چې دا وای چې خلافت علی سے ابتورکاو نو دا دروغ وای، دا غلط وای. دوی اسد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دشمنان دي او هغه سره لګی نه وره چې انسان کې لګم عقلی او په دې سیز باندې سوچو کې نو څوک بکانی ته خدای ونه وای. دا ولی دوی دې کانو ته خدایان ویل دومره قما قالو. نو دا د حضرت نوح علیہ السلام د زمانه نه دا سیزونه جوړ شوی دي. د نوح علیہ السلام چې کله وفات شو نو دا خلق چې کم مسلمانانو نو هغوی به د نیکانو خلقو اتباع کوله، نیکانو بزرگانو خلقو تبرات لوړي رمینه به ور سره کول. نو چې بیا به کله هغه نیک سړی وفات شنو ضروری خبره ده چې خلق به ورپسې خفه کېده. اوسم چې څوک نیک سړی یا یو عالم او یو بزرگ وفات شي نو خلق ورپسې خفه کېږي. نو دوی به خفه کېده او خفګان به دومره سیوا شو چې د هغه قبر ته به لاړو. اول ته به جړل. نو شیطان وی چې د دوی خود د نیک سړی سره ډېره مینه ده نو راشه موقع نه فایده والا. شیطان موقع شناس ته موقع پیجنی چې دې ځکه انسان گمراه کی. نو د یو بوډاو د مشر په شکل کې ولا راغی ورته وای دې نیک سړی په ډېر خفای او یا ډېر خفایو علاقم ټوله یتیم شوا. دا نیک سړی او دعاګانې به راته کول. وی د خو بیا یې رول نه دی پکار او یو کنه یې رول نه دی پکار. وی دا خو به درنه ایر شي ځکه تاسو د قبر سلی ته ناس یئ، داغه شکل خو تاسو ته نخ کاری او یو شکل خو نخ کاری قبر کې مخخ کړي. وی زه به درته یو طریقه وښیم چې کله یو نیک سړی وفات کیږي او مړ شي نو تاسو به یو بت تراش راولئ چې څوک دا شکلونه جوړي. اوس خو په دې کاغذونو کې او هلته بیا په کاڼو کې جوړېدل ماهرانو. وی داسې ماهر سړی به وله راولې او دې نیک سړي ته به ګوري اقسې به د کاڼي بت جوړ کړي. نو چې تاسې قبر کې خښ کئ
نو خپو ته یا سر ته به دا فټو ورته ولګوئ. نو بیا چې قبر ته راځئ نو شکل به هم درته ښکاري. نو تاسو نه به دا نیک سړی هېرېږي نه، بله دا چې تاسو خو دا نیک سړی لیدلی دی، ستاسو بچو خو نه دی لیدلی، نو هغوی به وایي چې د ده به څنګه شکل وي. هغوی یو بل ته ویره دا خبره ټیک ده ځکه مشر سړی دی او عقلمند او هوښیار سړی دی، مونږ خو ناپوه یو. نو بیا به چې نیک سړی وفات شو نو د هغه به یې فوټو جوړ که په کاڼي او په قبر به یې وله ښځه ودروله د هغې. نو دوی به د قبر سره خواته ناست و، هغه شکل ته به یې کته او جړل به. نو په ښه نیت باندې خو شیطان د دې موقع نه فایده واغست. بیا داسې چلو چې چا پیژنده نو هغوی خو عبادت نه کو، خو د هغوی زامن او نوسیان او کړوسیان پیدا شو. نو شیطان ولا راغی چې تاسو دې قبر سره ناست یو دا مخامخ بت ګورئ ویا نو تاسو خو صرف جاړئ ویاو کنه ویلې د خدای څوک داسې عبادت کوي چې صرف به وله جاړئ سجدې به ورته لګوئ. وایي ولې؟ وی دا خو ستاسو د پلارانو خدای والعیاذ بالله. ګوره ویلې تاسو هسې ورته ناست یئ. وی ښه دا خو مونږ ته پته نه وه. وی دا ما ته پته ده، ګوره سپین ږیری سړی او 200-300 کاله عمر مې دی، ستا نیکه او ټر نیکه ما لیدلی او دې ته بیا سجده لګوله. اوی ښه دا خدای دی ویو که نه؟ بس سجدې ورته شروع کړې او خبره دومره بړاو شوه. ولې خلک خو بیا مشران وایي د نوک په ځای باندې بیا سوک منډي ګورئ لږ ځای دې سړي له ورکه بس بیا خو را روانې. خلک وی چې ماموته بیا دې موته بس خدای درته میلاو شه. بس بیا داسې حد ته خبره ورسېده چې هغه نیکانو فټوان خلکو نه پاتې شو. په خپله به ځان ته د کاڼي نه به یې خدای جوړو. نو چې مالداره سړی به نو هغه به ځان ته د سونې نه بوت جوړ که. هلکه وي دا سړی مالداره دی او جیدادمند دی، ګوره د خدای د سونې دی ویو که نه؟ زما خدای د سونې دی او ستا د کاڼي دی، نو زما خدای ته ستا خدای رسی. العیاذ بالله. بیا به چې د هغه نه کمزور یو نو د چاندۍ به یې جوړ که، چې د هغه نه به کمزور یو نو بیا به یې د کاڼي جوړ که، چې د هغه نه به کمزور یو د لرګي به یې جوړ که، چې د هغه نه به کمزور یو د خټې به یې جوړ که، چې سم به کمزور یو نو د روټۍ نه به یې جوړ که، ځکه روټۍ خو هر سړی خوري. کله کله به داسې وشوه چې په سفر کې به ورسره خدای و دا بوته او دی به وږی شو نو دی خدای ته به یې وکته وی حالات دې خراب دي ګورې وږی یم. نو هغه به یې وخوړه وی زه بل به جوړ کړو. یاره دا خو هسې ملاسي کار دی. دومره قمقل و چې بیا هم نه پېده. نو شیطان موقع شناس دی. نو د الله نبي وفرمیل اسې نه چې داسې چل زما په قبر باندې تاسو سره وشي. شیطان د دې موقع نه فایده وانهلي. نو زما قبر به د بت پرستۍ میله نه جوړوئ. نو اوسم الحمدلله اهل تصوف والا سره زما ربط ته پنج پیره او وابینه هم ګوره صحیح مسلمان هم. خو ګوره حق دا دی چې خپلو ته هم وي او پردو ته هم وي. نو زمونږ بعضې ملګري اهل تصوف والا هغه په دې مصیبت کې اخته دي. د خپل پیر سے فټوی ویسته یو بټوه کې ورسره چې کله کولو کې لکه دا څوک دی وی دا زما پیر صاحب دی نو ښکلي کې هلکه پیر صاحب خو ته الله ته رسولې او د الله پیغمبر ته رسولې تا ته فټوی ویسته دی او ښکلی. قسم دی که د دې دفاع ونشي همداسې پروګرام به جوړېږي. نو که ته ورته ووایې چې بوت دا خو بوت دی وروره مه ښکلوه وی مولانا صاحب دی کې ستا څه کار نشتی ښه دا زمونږ ملنګي لینډ دی دا د مولیانو کار نه دی دا باطینی رفتار دی. نو او الله دې مونږ او تاسو ټول نیکان کی. نو د نیکانو په جامه کې غلم راووته ځان ته به لوی پیر او نیک سړی وي میز کې بغلي